تازه او بد خبر. د ایران ظالمو پولیساتو ځواکونو لږ تر لږه 300 تنه افغان کډوال په مستقیم ډول په ډلهییزه توګه په شهادت ورسول. ټوله نړۍ خبره سول، خو افغانستان کې حاکم نظام لا هم تر اوسه یاده پیښه نه ده تایید کړې. دا چې یاد افغانان ولې او څنګه شهیدان سول. جنرال موبین خان د امارات مشرانو ته کوم پیغور ورکړ؟ ولې لوړپوړي چارواکي تر اوسه چوپ دي؟ بشپړ حال را سره هم د غربانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د ایرانی عسکرو لخوا په سرحد کې پر هغو افغانانو د ایرانی عسکرو ډلهییز برید په پراخه کچه غبرګونونه پارولي چې غوښتل یې ایران ته واوړي. دغه برید کې سلګونه افغانان شهیدان سوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. غیر رسمي سرچینو د شهیدو افغانانو شمېر نږدې 300 تنه یاد کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتين دغه برید غیر انساني بللی. د ټولنیزو شبکو ګڼو نورو فعالانو نړیوالې محکمې ته د ایران د کشولو غوښتنه کړې او ځینو خو ان د بالمثل عمل غږ پورته کړی دی. د افغانستان د اسلامي امارت یو تنغړی ستر جنرال موبین خان وایي ایران زموږ وزیرانو ته خپله تحفه ورکړه او د اسرائیلو غچ یې له افغانانو واخیست. جنرال موبین خان وایي د بېګناه افغانانو د وژنې مسؤل څوک دی؟ پوښتنه یې وکړي که نه خدای در څخه پوښتنه کوي. جنرال موبین خان پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ایران وحشي حکومت څخه باید پوښتنه وسي چې ولې دې دا مظلومان دومره په بېرحمۍ ووژل. ښاغلي موبین پر خپل ایکس پاڼه د پوښتنې په شکل لیکلي چې دغه افغان ځوانان په دومره لوی تعداد ولې مهاجرت ته مجبوره سول. هغه ویلي مسؤل څوک دی؟ د دغه جواب به څوک ورکوي؟ الله به له چا پوښتنه کوي؟ نوموړي زیاته کړې زما خو چې غواګانې تبه پیدا کړي په منډه ورته ډاکټر راولم، د خوراک یې پوره خیال ساتم، د ژمي او ګرمۍ لپاره ورته مناسبه هوا برابروم تر څو له مالي زیان سره مخ نسم او په روزانه توګه ګټه ترلاسه کړم. دی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې تېره ورځ د ایران پولیساتو ځواکونو د ایران په ساروان سیمه کې سلګونه افغانان وژلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد تازه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دغې پیښې څېړنه به کوو. هغه ویلي تر اوسه مو داسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې ایران کې د دا پیښه رامنځته سوې وي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ هم دغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.